بسم الله. د ټولو نه په ړومبو ساعتونو کې څومره زمونږ وروڼه، زمونږ کشران، مشران، خویندې او په خصوصي توګه باندې هغه مسافر چې د وطن نه بهر دي او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې مونږ ګورو، د اول خان رسوا پښتو ادبي تحریک د هفتهوار پروګرام حجره کوم چې په مرکزي دفتر کې کیږي، امین باچا په حجره کې د 2 کالو نه مسلسل روان دی. ټولو ته زړه د تله ستړي مه شوي یم، په ډېره پښتنه مینه ورته ستړي مه شوي یم. د ناستو ملګرو د تحریک د ټولو ملګرو طرف نه امید لرم چې روغ جوړ به یې. امید لرم چې تېره هفته به په خوند او په خوشحالۍ تېره شوي وي. مبارکي ورکوم هغې 2 ملګرو د تحریک ټولو ملګرو ته چې څه خلک داسې وي هغوی بې لالچه ژوند کوي، بې لالچه ادب کوي، بې لالچه خدمت کوي. څنګه چې تاسو وینئ نو په پښتونخوا کې بیا خصوصا په اشنغر کې ډېر خلک داسې شته چې په هغې کې زمونږ عزیر خان، ورکزیر او اسف جان آیان دا یو داسې شاعران دي، داسې باشعوره ملګري دي چې هغوی موږ سره ډېر وخت رابطه کې و. دا خبره به یې کوله چې یاره موږ ستاسو د تحریک داخلي ځلې چې کمې ګورو او وینو نو موږ له زړه د اجازت نه راکوي چې یاره موږ د دې نه بغیر پاتې شو، چې دغې تحریک ته دې ورنه شو. دغه تحریک کې موږ داسې کس نه چې مطلب موږ له دې څوک درنه، موږ به د میلمنو خدمت ته ولاړ یو، موږ به اوبه ګرځو، موږ به چای ګرځو، موږ به خدمت کوو. خو ستاسو دا هلې ځلې چې ګورو یې موږ که نه نو په خدای تعالی قسم درته خورم په دې شیشه باندې چې دی هم راته وي چې یاره ډېر خلک تاسو مني، په زړه کې مني خو لکه کیدی شي په خولې باندې هغه اظهار ونه کړي. نو هغوی ډېر بې لالچ او ډېر په ارته سینه باندې زمونږ تحریک کې د زندګۍ د اخري سلګۍ پورې شمولیت کړی دی. الله دې راته ژوندي لري. زمونږ لارې د پښتونخوا د ګوټ هر یو شاعر ته کولو دي، دا پکې نشته چې دا پلانې دی دا پلانې دی. څوک هم چې راځي دغه غټ ګیټ دی د رسوا صاحب او 80 کاله هغه دغه خدمت کړی دی او تقریبا دا 30 کاله شو دا بچې لګیا دي، موږ لګیا یو. نو دی کې نه پردی شته، نه خپل شته، نه وړوکی شته، نه لوی شته، نه ښه شاعر شته، نه کمزوره شاعر شته. څوک هم چې راځي نو زموږ د زړه دروازې به ورته کولو وي او انشاءالله ډېر زر به دا اعلان تاسو مخصوص کې چې دې تحریک د پښتونخوا په سطح باندې خپل مقام جوړ کړو. مجیبه څو ورځې نور خو مې انتظار وکړم که څه وکړمه چې د خپل حال ورته اظهار وکړم که څه وکړمه. دا د کمال ډېر خوښ شاعر دی نو هغه ته ډالۍ وي چې څو ورځې نور خو مې انتظار وکړم که څه وکړمه چې د خپل حال ورته اظهار وکړم که څه وکړمه. دنیا زما سره یوې لارې ته نه جوړېږي، دنیا زما سره یوې لارې ته نه جوړېږي. څوکم زه ورسره لار وکړم که څه وکړمه. دنیا زما سره یوې لارې ته نه جوړېږي، څوکم زه ورسره لار وکړم که څه وکړمه. په موده پس راغلې حجره د میلمنو ډکه ده، په موده پس راغلې حجره د میلمنو ډکه ده. تنور لمبه کم که سینګار وکړم که څه وکړمه. په موده پس راغلې حجره د میلمنو ډکه ده، تنور لمبه کم که سینګار وکړم که څه وکړمه. چې د توبې دا دروازه به واقعي بندېږي، چې د توبې دا دروازه به واقعي بندېږي. ناصحه وار وکړم تلوار وکړم که څه وکړمه. چې د توبې دا دروازه به واقعي بندېږي، ناصحه وار وکړم تلوار وکړم که څه وکړمه. دا ځلې بیا جانان د بل سپرلي واده کړې ده، دا ځلې بیا جانان د بل سپرلي واده کړې ده. غره چې بیا په اعتبار وکړم که څه وکړمه.
د ابرار غر په دغه شعرونو باندې امونږ سره ناستې کوي زمونږ ډېر خوږ ورور. ما بله زنده خبره کړې وه چې هغه که شاعر نه هم دی خو چې نیم وي نو زمونږ پروګرام پې نیمګړي عارف بی الله دې راته ژوندي لري. خوا کې زما ناست هغه ستر شاعر چې که مجیب ډېر زیات هم خفه وي او هغه 3 شعرونه ووایي نو کور ته په خندا خندا رواني. بختیار حمید صاحب ما سره ګس طرف ته ناست زمونږ د تحریک مثال هغه د سینیر ملګرو چې د هغوی مثالونه د ستنو دي. مجیب الرحمن مجیب ناستې کوي. ورسره زمونږ ډېر ګران رور سرپرست الله اول خان رسوا ادبي تحریک امین باچا ناستې کوي. مننه یې کومه چې ځان یې را رسولی دی. او بیا چې موږ سره کوم ملګري ناستې کوي امین باچا سره خوا کې او د کټ لنګې ته ډډه یې دی ابرار رور چې د مجیب رور دی زمونږ هم رور دی. خو اوس یې ځان سره دونه بلد کړي وو چې مجیب ته اکثر کال نه کوو ده ته کالو که چې څه پوزیشن دی لکه په کلي راځې به که نه به راځې. نو الله دې ژوندي لري چې د دونه ډېر لرې نه موږ له ځان راورسوي. موږ سره ناستې کوي کمال چې یقینا په ادب په پښتو او په پښتونولۍ مین دی. زمونږ رور دی زمونږ بچی دی الله دې وله ژوند ورکړي. او بیا په اخري چې موږ سره کوم ناست دی نو زمونږ د مجلس عاملې چیرمین زمونږ یو داسې ملګری چې لکه د مومن باچې ټول عمر موږ راړواندي کړي یو او ځان یې شاته کړی دی. بیګا یې هم یو 3 ټیک ټاک یې شیر کړی وی نو د داسې خلکو شیر کړی وی چې ما وکتې نو ما د شپې په 2 بجې باندې هغوی ته ولیږلې او هغوی حیران شو چې دا د کوم وخت دی او دا مونږ کله دا ویډیو کله مونږ کړی ده. خو هغه وارث باچا ریکارډ کړی و او ځان سره یې محفوظ کړی و بیا یوټیوب له ورکړی وه. نو خاد او آباد راته اوس یې مرګرو خبرې ډېرې نه کوم راځم به مجیب الرحمن مجیب سره څه کمنټسونه کوي هغه دې راته سره شامل کړي ځکه چې ما ته ښکاري او میک په هغه له ورکوم یو څوک راته ښکاري په بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه شاهکار صاحب. به دغه 4-5 دي خو بهرحال د پروګرام په دغه کې به شامل کو. شاداب خان شاداب وی واه نو ډېره مننه. او عارف جان تورنګزی منګوري او وی چې زبردست پروګرام نو الله دې خوشحاله کا عارف ماما. دا بل دی ابراهیم خان ډېر ښه مجیب ته سلام. وعلیکم السلام الله دې خوشحاله کړو. انتظار احمد وی سلامونه ټولو ملګرو ته. انتظار غټ کار کړی دی او باقي څنګه زه لا په لارو وم چې سیټونه راته خالي کړي وي راځه او ما ته یې ویل چې آینده به د هر ملګري دپاره ستاسو داسې ګورئ. زنده باد زنده باد زنده باد زنده باد. انتظار الله دې روغ جوړ لره. دغه د شاهکار دغه خبرې تاسو واورېدې. دیبا احمدزی وی چې زبردست او دیبا احمدزی موږ ته مینه رالیږلې. بس دغه ما سره شو کېدل. ودود خان پکې راغی زبردست پروګرام نو الله دې خوشحاله کړه. نور نشته. ها دغه زمونږ کوم ملګري چې شو کېږي نو هغه تاسو ته مجیب رور مې شو کړل. وخت سره سره چې کوم ملګري راځي نو تاسو سره به شریکو ځکه چې دونه وخت مونږ له راکړي او مونږ یاد کړي نو په کار ده چې د هغوی نامه مونږ وایو د هغوی هغه مینه مونږ تاسو سره شریکو کړو د هغوی هغه شعر مونږ تاسو سره شریک کړو. امین باچا زما په خیال چې لګیا دی انتخاب کوي او را به شو څنګه چې موږ وویل چې که مجیب ستړی رام شي خو چې دا ما سره خوا کې ناست کوم سړی شعرونه ووایي نو بیا په خندا کور ته ځي نو راځو به عمدله چې لږ وخاندئ او په دې خو مې خوله ستړې شوه چې د کمال فرمایش خو نن یې خپلې خوښې ته پرېږدو. چې څه کرې هغه به ریبې چې څه کرې هغه به ریبې جوار کرې غنم ترې ریبې چې څه کرې هغه به ریبې جوار کرې غنم ترې ریبې او کله چې اوزګار شي بیا راټنډه خو چېرته بیرې. مرګرو داسې کار دی که نه چې ټولو مرګرو ته سلام هرکلې سلام علی
ستړي مشي. ادبي ثقافتي معلوماتي د ادب پروګرام شروع دی د شعر و شاعرۍ د گپ شپ او بختیار الله بس دسته کې ورشه دغه په فرمایش ته کمال پاغی معمول او مرګورو داسې کار دی زه یو میسج کوم که ستاسو خوښي پیغام ورکې پیغام دا ورکوم چې دا بجلی والا په موږ بجلی باندې نو 15 غنټې بجلی چې بند شي نو بیا دا بیټرۍ زمونږ کار نه کوي بیټرۍ کار نه کوي نو دوی سره لکه مهرباني پکاره چې دوی دا خدای مې هدایت وکړي او موږ هم ورته سوال مینت کوو چې یاره دا بجلي لږه دا لوډشیډنګ لږ کم کړي د شپې نو بیټرۍ بیا تشي بیا موږ ته کار نه کوي او پکې نه چلي هغه څه کوي چې ګیس د شپې نه نو د ورځې هم او ګیس د ورځې هم نه او د شپې هم نه نو اخر دا مخلوق پسه کوي ها ایسا بیسا اور کې ګوتې مه وهه ایسا بیسا اور کې ګوتې مه وهه ته په پردي کور ته په پردي کار او پردي کور کې ګوتې مه وهه او چې چانې رابللې هلته پردي کور کې ګوتې مه وهه ایسا بیسا اور کې ګوتې مه وهه ایسا بیسا اور کې ګوتې مه وهه ته په پردي کور کې ګوتې مه وهه او چې چانې رابللې هلته پشکور کې ګوتې مه وهه بیا داسې خبره ده چې ما ته په غوږ کې مجیب وایي چې بختیار الله یو خوا وایي چې ګیسونه نشته بل خوا وایي چې اور کې ګوتې مه وهه نو ګیسه اور خو نو ما ورته وویل چې داسې ده چې بختیار الله خو دلته ناست دي یقینا دا خو هم ګپ لګو ګپې شپې هم لګو پکې دا زمونږ دا پروګرام چې دی نو دا د دنیا ګوټ ته ډېرو مشرانو ته زمونږ سرکاري هر قسمه ملګرو ته رسي نو بختیار الله چې کومه خبره وکړو یقینا ټیکې وکړه دا ګیسونو مسلې وي زمونږ خو ټول غریبانان کورونه دي اکثر بې وخته میلمه راشي نو بیا چا کره دا مسله نه چې یاره اوس په وله چای پخی کاوه پخی نو څه به کوو اخر نو دغې ملګرو ته هم زمونږ په خصوصي توګه باندې خواست چې یاره که دغه کې څه کېږي نو ودې کې او بختیار الله چې کومه خبره وکړه معاذ بوی ته هرکلی په پروګرام کې بختیار الله چې کومه خبره وکړه د بجلی حوالې سره نو هغې سره یوه ګنټه زیاته شوې ده الله به خیر کړي انشاءالله ګزاره به وشي او راځم به خپل سرپرست پیرمین باچا له چې هغوی را سره انتخاب کلام شریک کړي ښه ما خو کتاب مرګرو السلام علیکم غزل خو بختیار کاکا ووې یو دوه شعر دي چې په سترګو کې ادا هرڅوي په سترګو کې ادا خرڅوي دا خپل حایس د نمر رڼا خرڅوي او هر یو ګلاب ترې حسن قرض غواړي په لولکو خپله ښکلا خرڅوي او هر یو ګلاب ترې حسن قرض غواړي په لولکو خپله ښکلا خرڅوي او یو غزل دی شاهکار صاحب او دا سپیشل مجیب تړالی وی هلته کې ستا اوربل را خور و تماشې کېدلې دلته زما د ارمانونو جنازې کېدلې او زم سپیلني ورته وړم چې نظر مات کړمه په هر محفل کې د حسن تذکرې کېدلې او پتوې د کوپر په مینو مینه دواړو وشوې نن په جومات کې د مولا صاحب مسلې کېدلې او یوازې تا پسې د کور او کلي سترګې نه وې ما پسې هم د چم ګاوڼ خبرې ښې کېدلې او د هغې زړه ته چا ونه کتل د چا ونه پوښته د چا د ټول عمر د ټول ژوند فیصلې کېدلې او په سر بایللو که جانان ګټل و ما به ګټه هلته د سر خبرې نه وې د پیسې کېدلې په سر بایللو که جانان ګټل و ما به ګټه هلته د سر خبرې نه وې د پیسې کېدلې
هغه د هم ګریوان کې وګور لږ سوچ دې وکړي که نه بس صرف د شکیل نه یې ګیلې کېدلې ډېر ښه یار ډېر ښه ډېر ښه یار شکیل شبنم السلام علیکم جوړ تکړه ډېر ګران رور زمونږ د محفل ښکلا او عظمت علي تراب رور راورسېده موږ ورته په ډېره پښتنه مینه باندې هرکلی وایو او یقینا چې د دوی راتګ سره زموږ پروګرام ښکلی شي رنګین شي زموږ د ملګرو باچا صاحب راځئ کینئ نو خوشحاله دې راتوسي ژوندی دې راتوسي ته لاړې خو تپوس دې چېرته کړی دی بېګا ته لاړې خو تپوس دې چېرته کړی دی بېګا چې څومره مې دا مخ په ځان وهلی دی بېګا ته لاړې خو تپوس دې چېرته کړی دی بېګا چې څومره مې دا مخ په ځان وهلی دی بېګا ته لاړې او په تا پسې باران شو که د خیال وي دا ما سره اسمان هم جړېدلی دی بېګا ته لاړې او په تا پسې باران شو که د خیال وي ته لاړې او دا ما سره اسمان هم جړېدلی دی بېګا چې خوانه دې روان هم وي او ګران در باندې هم وي چې خوانه دې روان وي او ګران چې خوانه دې روان هم وي برار او ګران در باندې هم وي قیامت کې دې ته وایي ما لیدلی دی بېګا چې خوانه چې خوانه دې روان هم وي او ګران در باندې هم وي قیامت کې دې ته وایي ما لیدلی دی بېګا او شک نشته دی که کفر مې ویلی دی په خوب کې ستا غاړه کې مې تور کمیس لیدلی دی بېګا شک نشته دی که کفر مې ویلی دی په خوب کې ستا غاړه کې مې تور کمیس لیدلی دی بېګا پرواز اوس د کلي کې ډاډه ګرځي ټول ښکلي پرواز اوس د کلي کې ډاډه ګرځي ټول ښکلي یو زړه او یو چاته مې بخلی دی بېګا پرواز اوس د کلي کې ډاډه ګرځي ټول ښکلي یو زړه او یو چاته مې بخلی دی بېګا راځم خپل ډېر ګران رور په ادب مین کمنټسونه شته ښه مجیب رو را سره کمنټ شامل کړي او عارف بی دې را سره عارف بی دې ځان تیار ساتي یو دی بس کمنټسونو شاملونو نه پسو د عارف بی ځان تیار ساتي ودود خان وی زبردست پروګرام ډېره مننه خوشحاله اوسئ سلمان اتل وی ډېره مونده پس جانانه نو لکه په دې باندې پوه نه یم چې کم یو کس یادي بختیار لا یادي نو خو په وار وخت الله دې خوشحاله کړه چارې څوک یادوي ودود خان بیا وی تاسو ټول ته سلامونه نو وعلیکم السلام او اختر مغل وی د پروګرام چرته دی نو دا پروګرام په ضلع چارسده د اشنغر په منځ کې دی تورنګزو د پیرانو په حجره او حجره د امین باچا او د وارث باچا او د دې تحریک صدر چې کوم دی ارشد جان شاهکار چې دغه موږ ته او دغه سوري او دا پروګرام چې کوم دی دا چې تاسو کم ګوره نو دا اومو تاسو د اول خان پښتو ادبي تحریک د پیج نه نیخ پنیغه ګوره سلمان اتر نور بیا وي د برې تورې قربان مننه خوشحاله اوسئ سلمان اتر بیا وي شاباس لحاظ خان وي السلام علیکم ټول ملګرو ته دا عظمت بی ستاسو ګاونډي دی لحاظ خان کباب وله او اکلیم شاه د ابوظبي نه وی چې ساګه سے په نظر نه راځي نو بس اکلیم شاه چې کله راغی نو بس موږ به مو تاسو به مونږ او شاداب خان شاداب وی اورو زړګو نو مننه او شمشاد صابر تورنګ دی سلامونه کو شرام نه جوړم نو 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 الله دې جوړ کا کاکاجي او الله دې خاده و آباد لره او محمد مظهر جے یو آی 400 ها نو دا هو 400 لري السلام علیکم څنګه یې جی نو دغه ول تاسو مزر الله دې راته ژوندې لاره قربان دړه سره د تډینګیم شوی و څومره چې په دې وبا کې زمونږ
څومره مسلمانان دي دا به نه وایو چې 400 کې نو الله دې زر تر زره دې وبا نه خلاص کړي. امید لرم مزله چې اوس په روغ جوړې او خوشحاله او آباد راته اوسې چې دا نه مونږ له وخت راکړه مونږ وزغمي. راشد جان منګه ګوري نو راشد ډیره زیاته مننه. امیر پیرزاده ورور وای چې زمونږ د تحریک د میډیا سیل وایس چیرمن هم دی. هغه وایي ټولو ملګرو ته د زړه له کومې په خیر راغلی او سلامونه وایم. ډېره مننه. وعلیکم السلام. او شمشاد صابر صاحب تورنګزی وایي د اتوار دا شپه مو لږه ښه وي. د اتوار دا شپه مو لږه ښه وي. مطلب دا دی چې لکه هغه دا پروګرام اوري نو هغه د ادبي تندې ماتېږي نه دې وجه نه خوشحاله اوسې کاکاجي الله دې روغ جوړ لره. او کاشف خان وایي کاشف خان او طاهر خان د طرفه سلامونه منظور کې. نو وعلیکم السلام. اویس خان وایي سلامونه ټولو مشرانو ته. اویس جان یم د کوم دی نه یو ښه دا زمونږ اویس جان دی ما که دا دغه دی د شاهکار خورئ ښه د عمرزو نه دا زمونږ ماما زوی دی. والله دې خوشحال لره خوشحاله اوسئ مهرباني. او سید جان منګه ګوري نو ډېره مننه سید جان. او کله راچکر شه که نه یاره پروګرام له دا دغه تاسو ورته ورکړئ بس تاسو ورته میسج ورکړئ هغې ګوري دا پروګرام. سید جان نور انشاءالله که سبا موقع وایو نو رابطه به سره وکړو. مازدیګر به بیا د چکر درو لګو. او منټل هلک وایي سلامونه قبول کې شاهکار صاحب او ټولو مشرانو ته سلامونه. نو وعلیکم السلام. او شاهکار صاحب د طرف نوم تاسو ته وعلیکم السلام. وارث خان وارث وایي ټول ملګرو ته هرکلی. اماد خان د کوټ نه سلامونه انتظار راغلم دی منکرم دی ښه 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 مې چې پروګرام لم راشه ښه او دغه مې مجبور ځم چې لکه زه پروګرام بس لکه هغه څه به ورته ووایو نور په هغې پوه دی خو دې وخت کې مونږ کره ناست دی ښه دي او مې که لیټ کېږي نو پروګرام کې راشه ښه ما ته ژوندی راته اوسې ما ته راته اوسې بیا دې سره کشمیر مینو راځه رورې. عرفان بنګش وایي ګډ نو مننه. عرفان بنګش وایي سلام. نو وعلیکم السلام. ولسي ادب وایي زبردست امین باچا. نو امین باچا دې سلام او د دې دغه جواب دی امین باچا. ډیره مهرباني ډیره مننه ولسي ادب ډیره مننه. دغه وایي سید جان وایي السلام علیکم. نیکې هیلې احترامات. نن مې کلکه اراده کړې وه د درتلو وارث مې ویلي وو خو قسمت د درتلو لا نه دی شوی. نو الله دې خوشحاله لره. او بس چې ستاسو دا اراده وي دا موږ ته مطلب دا چې په ډېر څه قبوله ده. فواد خان اپریدي وایي سلام کوم. نو وعلیکم السلام. او فواد خان بیا لکه موږ ته مینه رالېږله. او فواد خان وایي واجي. نو ډېره مننه خوشحاله اوسئ. او د دوران سیلې ځپلې او روانو غریب وی دا سړی ډېر دردېدلی او روانو د ښایست لمبو وهلې او روانو ما په دې سترګو لیدلې او روانو زمونږ ګوتې پرې کوي راته ولاړ دی. اقبال مومند صاحب وایي ستاسو الله دې جنتونه نصیب کړي. زمونږ ګوتې پرې کوي راته ولاړ دی مونږ چې ګوتې نه نیولې او روانو. اقبال صاحب او ډیسپي صاحب زمونږ ګوتې پرې کوي راته ولاړ دی مونږ چې ګوتې نه نیولې او روانو. او بې پڼو وایست د شپې مخې له راغی په جومات کې یارېدلې او روانو. بې پڼو وایست د شپې مخې له راغی په جومات کې یارېدلې او روانو. چې دی ولې په یو چونګ اوبو کې ډوب شو چې دی ولې په یو چونګ اوبو کې ډوب شو دی سړي پسې خو کلې او روانو. چې دی ولې په یو چونګ اوبو کې ډوب شو دی سړي پسې خو کلې او روانو. او مونږ په داسې یو کچا
کور کې آباد یو. مجیب وره د شعر کې ډېر درد دی یار. مونږ په داسې یو کچه کور کې آباد وو چې بنیاد یې خوځېدلی و روان و. مونږ په داسې یو کچه کور کې آباد وو چې بنیاد یې خوځېدلی و روان و. پښتنو ملګرو لاس راکړې اقباله، پښتنو ملګرو لاس راکړې اقباله، ګنې خوند د یارۍ تللی و روان و. هم د اقبال صاحب په دې شعرونو باندې هم د هغوی د پیر یو ملګری زموږ د سر ګلاب عارف بی ته وایم چې هغوی را سره خپل انتخاب شریک. پرېږدي مینه لا هغسې تیاره او خاموشي، پرېږدي مینه لا هغسې تیاره او خاموشي، په خیال کې مشغولیږو زه او ته او خاموشي. ته څه خبره یې ستا نه بغیر څنګه تېرېده، ته څه خبره یې ستا نه بغیر څنګه تېرېده، د ژمي شپه سیلۍ باران ساړه او خاموشي. ته څه خبره یې ستا نه بغیر څنګه تېرېده، د ژمي شپه سیلۍ باران ساړه او خاموشي. ستا نښې دې مې تر اوسه، ستا نښې دي تر اوسه پورې پرېښې نه دي ما. سکڼې ماښام د سیند غاړه اوبه او خاموشي، او جوټې راکوي اوس هم د ارمان د فکر ټاله، جوټې راکوي اوس هم د ارمان د فکر ټاله، یادېږي راته اوس هم زنګانه او خاموشي. دا بس دی چې رقیب سره ولاړه وي بېګا، دا بس دی چې رقیب سره ولاړه وي بېګا، نور مه وایه چې څه او څه او څه او خاموشي. منم دې جانانه د اوږدو سترګو کمال، منم دې جانانه د اوږدو سترګو کمال، منم چې لازم ملزوم وي مړه او خاموشي. ارشده دا اظهار د هغې نه دي نو نور څه دي، ارشده دا اظهار د هغې، ارشده دا اظهار نه دی د هغې نور څه دي، سرښکته ټیټې سترګې چپه خوله او خاموشي. ډېر ښکلی عارف بی، الله دې راته ژوندی لره، ښاد او آباد راته اوسې مجیبه. چې ضرورت به وي څه ضرورت به وي چې زه ترېنه شیشه اخلمه، څه ضرورت به وي چې زه ترېنه شیشه واخلمه، شمارم یې نه زه چې له چا نه بقایا واخلمه، څه ضرورت به وي چې زه ترېنه شیشه واخلمه، شمارم یې نه زه چې له چا نه بقایا واخلمه. د زندګۍ کور مې ورکړی دی کلونه وشو، د زندګۍ کور مې ورکړی دی کلونه وشو، له تنخایۍ نه آخر څومره کرایه واخلمه، د زندګۍ کور مې ورکړی دی کلونه وشو، له تنخایۍ نه آخر څنګه کرایه واخلمه. په ما الزام دی چې قایل د ازادۍ نه یمه، په ما الزام دی چې قایل د ازادۍ نه یمه، لاس مې دې مات شي چې مرغوله مې پنجره واخلمه، په ما الزام دی چې قایل د ازادۍ نه یمه، لاس مې دې مات شي چې مرغوله مې پنجره واخلمه. او ما د خپل ځان نه دا پیده بیخي وانغېستله، ما د خپل ځان نه دا پیده بیخي وانغېستله چې د دې خلکو نه زه څرنګه پیدا واخلمه، ما د خپل ځان نه دا پیدا وانغېستله چې د دې خلکو نه زه څرنګه پیدا واخلمه. او ما د سګرټو نه په دې هنر خپل ځان منې کو چې په دې پیسو چې ماشومانو له بسته واخلمه، ما د سګرټو نه خپل ځان په دې هنر منې کو په دې پیسو چې ماشومانو له بسته واخلمه. او په ما کې دومره جرأت هم نشته بخښنه غواړم مجیبه، بخښنه غواړم چې ذوالجلال ته هم د خپل قاتل نامه واخلمه،
په ما کې دومره جرأت هم نشته بخښنه غواړم چې ذوالجلال ته هم د خپل قاتل نامه واخلمه باقره څه په خوشبختمۍ کې مبتلا سړی یم باید د دې دور د خلکو اندازه واخلمه باقر زمونږ د کوواټ ډېر تکړه ملګری دی د هغوی په دغه شعرونو باندې راځم عظمت علي تراب ورور ته او د هغوی نه به غزل ورو کیدای شي نه وي لیکلي کیدای شي زوړ وي خو که د هغوی هر څه وي نو هغه ډېر خوندور وي او ملغلرې وي نو ورځو چې د دغه ملغلرې او د دغه خپل فن د دغه هنر دغه غمي را سره وشیندي ډیره مننه د پښتو ادب او لحن رسوا مرحوم د اړه ټولو ملګرو ته ټولو اوریدونکو ته دا غزل مطلب ده چې د تخیل او د امید څانګونه مات نه ساتم د تخیل او د امید څانګونه مات نه ساتم زه د زړه کور کې نا امیده خیالات نه ساتم او د زړه کعبه کې حبوطانو ته ځای نشم پرېښوي د زړه کعبه کې حبوطانو ته ځای نشم پرېښوي چې پکې ستا د خوږې مینې برکات نه ساتم او زه مدام بل ته ګوته نیسم چې دا ښه نه کوي زه مدام بل ته ګوته نیسم چې دا ښه نه کوي یم بدنصیبه چې زه فکر د خپل ذات نه ساتم او زما په وینو ځان ساتي خو څه خبره نه ده زما په وینو ځان ساتي خو څه خبره نه ده ملک د پښتو دی په وجود کې وینه قات نه ساتم زما په وینو ځان ساتي خو څه خبره نه ده ملک د پښتو دی په وجود کې وینه قات نه ساتم او شاهکار صاحب دا خو نامه د ابراهیم واخلم نو یاد شي راته دا خو نامه د ابراهیم واخلم نو یاد شي راته زه عقیده خو سپلات او په منات نه ساتم او تورا به سخته وي که نرمه وي تیرومه په ځان که نرمه وي تیرومه په ځان پروا مې نشته هېڅ پروا د زړه میرات نه ساتم ډېره مننه ډېره مننه تورا به ستا هر یو شعر یقینا چې د اورېدو دی او واره روان وي پکې دا څه وایې هغه چې نه پکې څوک مینه نه منځونه کوي هماله هغه چې نه پکې څوک مینه نه منځونه کوي په هغې کلي کې خدای اوس هم بارانونه کوي هغه چې نه پکې څوک مینه نه منځونه کوي په هغې کلي کې خدای اوس هم بارانونه کوي او زه د بندي مارغانو ژبه زده کول غواړم زه د بندي مارغانو ژبه زده کول غواړم ما ته په ښار کې د پنجرو نه اوازونه کوي زه د بندي مارغانو ژبه زده کول غواړم ما ته په ښار کې د پنجرو نه اوازونه کوي او هغه چې رونه یې وجلي وو د لارې په سر باچا صاحب هغه چې رونه یې وجلي وو د لارې په سر هغه سړی اوس په جومات کې اذانونه کوي هغه چې رونه یې وجلي وو د لارې په سر هغه سړی اوس په جومات کې اذانونه کوي زه په دفتر کې د تسبو توهین ته ډېر خفه شم زه په دفتر کې د تسبو توهین ته ډېر خفه شم چې هوښیاران پې د یارانو غیبتونه کوي زه په دفتر کې د تسبو توهین ته ډېر خفه شم چې هوښیاران پې د یارانو غیبتونه کوي او دا چې ګلونه یې ځانونو نه سنډي پروازه دا چې ګلونه یې ځانونو نه سنډي پروازه همدغه خوره خو همدارنګې ګلونه کوي مجیبه د غزل او د ترنم د هم په انتظار یو او کمنټسونو د ښه نو بیا به راسره معاذ به هغه یو داسې شخصیت دی او یو داسې انسان دی چې په دې باندې هغه موږ نشو مجبورولو چې څه راته ووایه خو د هغوی اواز چې دی نو یقینا چې زړه کې لارې وباسي نو دغه هغوی باندې پرېږدو څه هم راسره شریکوي
اسمار صاحب یو څو شعرونه دي هغه به ترنم کې شریک کړو. دومره ښایسته دي چې سپوږمۍ او آفتاب ستا وایي، دومره ښایسته دي چې سپوږمۍ او آفتاب ستا وایي، داسې لالی د خدای راکړې ګلاب ستا وایي، داسې لالی د خدای راکړې ګلاب ستا وایي. مجید صاحب تاسو ته ډالۍ وي. در نږدې هم نشو د لرې نامو زنګوی، در نږدې هم نشو د لرې نامو زنګوی، داسې ځواني د خدای درکړې شراب ستا وایي، داسې لالی د خدای راکړې ګلاب ستا وایي، داسې لالی د خدای راکړې ګلاب ستا وایي. تا که زه چرته تنهایی کې په ژړا ولیدم، تا که زه چرته تنهایی کې په ژړا ولیدم، تا ته به وشي اندازه چې خراب ستا وایي، داسې لالی د خدای راکړې ګلاب ستا وایي، داسې لالی د خدای راکړې ګلاب ستا وایي. ځکه اسمار یم دنیا لا یم تعالی نه یم، ځکه اسمار یم دنیا لا یم تعالی نه یم، ای ماته نوم اخله دا جیو جناب ستا وایي، داسې لالی د خدای راکړې ګلاب ستا وایي، دومره ښایسته دی چې سپوږمۍ او آفتاب ستا وایي، داسې لالی د خدای راکړې ګلاب ستا وایي. داسې لالې د خدای راکړې ګلاب څه ته وایي. مازه یقینا ډېر دی. هغې ویل ارشده تا چې وې راته غزل جوټې جوټې ټالی ټالی ځنګل مې ورسره، نو همدقسې جوټې جوټې او ټالی ټالی دې وزانګولو ژوندې راته اوسې. راځم مجیب الرحمن رورله. نه سعید خالد وی السلام علیکم، زما په خیر تاسو شاګرد دی، ځکه چې بل خبر دی کوي چې لکه مومن صاحب لکه را مخامخ کې حمزه شینواري وی ښکلی یمه خوږ یمه ستا خوښ یمه، یو دروغ نو بیا دروغ نو بیا دروغ، ښکلی یمه خوږ یمه ستا خوښ یمه، یو دروغ نو بیا دروغ نو بیا دروغ. ډېره مننه، دا ابرارغر صاحب شعر دی، الله دې خوشحاله کړه. پښتونیار وی سلامونه، نو وعلیکم السلام. اماد خان وی ارشد جان شاهکار صاحب سلامونه، انتظار کوو. هغه لکه ستاسو دغه انتظار کوي، ښه ستاسو د ترنم انتظار کوي. نو حمزه شینواري وی ډېر ښکلی غزل دی، بېشکه دې کې خو دغه نشته، شک نشته. اکریم شاه وی ټولو ملګرو ته سلامونه او د مجیب ماما ترنم په انتظار کې وو. دقه دې اوس په درسي ښه خوري یا کړی دی. همدا شینواري وی ډېر ښایسته ځواني او غزل دواړه در سره خوند راکوي. نو مننه. سعید خالد وی مومن صاحب رامخکې کې، نو دغه اوس په ویناره کې راروانه شو ته مومن صاحب چې هغه ملګري تاسو وویني. پښتونیار موږ ته مینه را لېږله، ډېره مننه. او حمزه شینواري وی د وطن هر څه قربان ته تیار، څومره ګنکف دی د مظلوم زړونو فریاد دی څونه ګنکف دی. پښتونیار وی د کلي خانه زه خو ستا غوندې انسان یم ګورې، د کلي خانه زه خو ستا غوندې انسان یم ګورې، بده خبره مې هم څنګه د مزغو نه وځي. ډېر ښه دی. عابد جان عابد منګه ګوري په سعودي نه، نو ډېره مننه عابد جانه. او څنګه یاره ژوند څنګه تېرېږي ستا خو بیخي پته نه لګي. حمزه شینواري وی د جانان د خوبولو سترګو یاده،
ته راځي که د زخمونو ډیوې یې مړې کړم. ډېره مننه. او عبید جان عبید بیا وایي السلام علیکم. نو وعلیکم السلام. پښتونیار مونږ ته مینه را لېږلې ده او پښتونیار وایي وا ډېر ښکلې ښه پښتونیار وایي وا ډېر ښکلې چې ډم یې بدې شي او ډنګ غواړي په کلي کې خان. خو بل ورپسې نشته که نو دا خو زم دغه یا خو ماته نه شو کېږي. ډېره مننه پښتونیار بھائی. عدنان سالار وایي سلامونه سلامونه سلامونه. نو وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام. خوشحاله اوسئ. عدنان سالار وایي حد ښکلا د پروګرام د نن ماشاءالله. نو خوشحاله اوسئ وروره دا ستاسو مینه ده. ریحان خان وایي ستا دیدن مې ارمان دی. د چا؟ نو بس راځئ وروره موږ هر وخت تیار یو. ښه او عدنان سالار بیا وایي ډېر زبردست ویدره مو ودانه. نو الله دې خوشحاله کړه. ریحان خان وایي محترم وروره هر کلام او هر غزل دی قسم چې په ډېر یو ښکلي انداز کې پیش کوي. ډېر زیاته مننه. الله جل جلاله دې بریالي خوشحاله لره. دا شاکر صاحب تاسو یادوي الله دې خوشحاله کړي. او ګلسور کلیوال وایي السلام علیکم. د حجرې درنو او خوږو مشرانو د مینې او خلوص نه ډک سلامونه. نو وعلیکم السلام. او سریر منصور منګه ګوري د سعودي نه. نو والي ډېره مننه سریر منصور صاحب. او دغه آخري ما سره کمنټ و چې هغه ما شامل کړو. او ابرار دین ځان تیار ساتي او مجیب دین ځان تیار ساتي. زمان ځان رک دے زمان داسې ګمان کیږي. تاسو لږ چپ شئ که پیدا شما اعلان کیږي. زمان ځان رک دے زمان داسې ګمان کیږي. تاسو لږ چپ شئ که پیدا شما اعلان کیږي. خدای د زړه حرم مې داسې بې مامد چې خدای د زړه حرم مې داسې بې مامد چې نه پکې مونځ د مینې کېږي نه اذان کېږي. تاسو لږ چپ شئ که پیدا شما اعلان کېږي. ماته د هر چا زړه کې خپل اهمیت ښه معلوم دی. ماته د هر چا زړه کې خپل اهمیت ښه معلوم دی. نه مې ګیله کېږي د چانه نه خفګان کېږي. تاسو لږ چپ شئ که پیدا شما اعلان کیږي. باقي ترنم مجیب ته پرېږدم. راځم به دا اصل کې د دې غزل دا طرز داسې دی چې دا صرف اوچت سور نه بیا رانیسې که نه یاره مو خو اوچت دی که نه بلکل دا هر څوک نشي ویلی دا حقیقت دی. مومن جان فرمایش دوه درې ځله وشو چې دې موږ ته ځان لږ را مخامخ کي. مجیب خو وایي چې د دوی شاګرد دی او غالبا چې دوی سره دی نو غزل به هم ترې ورو او دغه دی ستاسو روان دی ناست. شهکار صاحب ډیره مننه. او شهکار صاحب څنګه چې سید خالد رور چې کم دی که نه دا مونږ سره ټیچر دی او د انګلیش ټیچر دی آیلټس والا دی.
نو مونږ سره زمونږ کولیګ دی او هغه وایي چې یاره تاسو به خامخا څه وایه مونږ ته به ډالۍ کوئ. نو زمونږ چې کوم ناست ملګري دي ټولو ته سلامونه وایي او دغه شانتې یو غزل دی زمونږ رور دی طاهر تورنګزوال دی. د هغه غزل دی چې غزل یې داسې دی چې یوه غاړه او بله د سړک یوه غاړه او بله د سړک وهي روان دی. طاهر دی په تندک پسې تندک وهي روان دی. او د خدای له نومه زار شمه د سرو سپینو وطن کې د خدای له نومه زار شمه د سرو سپینو وطن کې یو کس دی د سړې ډوډۍ نه چک وهي روان دی. او دا څوک لیونی شوی په نفرت ماحول کې دا څوک لیونی شوی په نفرت ماحول کې دا څوک ناره د مینې د مسلک وهي روان دی. او مین په جنازې پسې د خپلو ارمانونو خپل مخ او سر په دواړو لاسه کلک وهي روان دی. او مین په جنازې پسې د خپلو ارمانونو خپل مخ او سر په دواړو لاسه کلک وهي روان دی. او اشنا ستا لیونې بې غمه نه دي ستا له غمه ستا یاد یې په دماغو کې چورلک وهي روان دی. او طاهر د کلي زی په تهمتونو باندې رنګ دی د خلکو له پیغوره تربوزک وهي روان دی. او یوه غاړه او بله د سړک وهي روان دی. او طاهر دی په تندک پسې تندک وهي روان دی. شهکار صاحب دا وله وی طاهر د کلي زی په تهمتونو باندې رنګ دی د خلکو له پیغوره تربوزک وهي روان دی. شهکار صاحب دا وله ډېر خیال دا طاهر باندې دا اکثر دا غزل بیم دا واقعي چې ډېر ښکلی غزل دی د هغوی زما په خپله باندې ډېر خوښ دی. کماله کنځلې مه کوه تهمت او بهتان مه یو کوه کنځلې مه کوه تهمت او بهتان مه یو کوه صحیح شوه نه به راځم ځمکه اسمان مه یو کوه کنځلې مه کوه تهمت او بهتان مه یو کوه صحیح شوه نه به راځم ځمکه اسمان مه یو کوه. چرته د خاورې د وجود ښکلا او چرته هورې چرته د خاورې د وجود ښکلا او چرته خورې جوش ته منم مولا خو ګرانه ورځان مه یو کوه. چرته د خاورې د وجود ښکلا او چرته خورې جوش ته منم مولا خو ګرانه ورځان مه یو کوه. ریبار د روغې په نیت ځي راځي په منځ کې زمونږ مجیبه ریبار د روغې په نیت ځي راځي په منځ کې زمونږ هغه ته ووایه چې اور او باران مه یو کوه. ریبار د روغې په نیت او که نه ریبار د روغې په نیت ځي راځي زمونږ په منځ کې زمونږ هغه ته ووایه چې اور او باران مه یو کوه. او ناسخ هزار خو زه پیدا یم چې غلطي به کوم ناسخ هزار خو زه پیدا یم چې غلطي به کوم اوجی انسان یم فرښته او انسان مه یو کوه. ناسخ هزار خو زه پیدا یم چې غلطي به کوم اوجی انسان یم فرښته او انسان مه یو کوه. او بل شعر دی چې زه د خوشحال بچي او تا ته د پلار نوم نه درځي مجیبه زه د خوشحال بچي او تا له د پلار نوم نه درځي زه چېرته رستو کښېنه ما سره ځان مه یو کوه. زه د خوشحال بچي او تا له د پلار نوم نه درځي زه چېرته رستو کښېنه ما سره ځان مه یو کوه. او زه بل شعر دی پکې چې زه لکه تکه زیړه پاڼه هغه سره قدرتي خدایه جدا خو یو پیتل او مرجان مه یو کوه. او که دا یو څو کسه کماله جنت ته ځي نو بیا خو ربه پاس په جنت کې هم منظر او جانان مه یو کوه. امام منظر په دغه شعرونو باندې مجیب الرحمن مجیب نه د ګړنګ ترنم په انتظار باندې
نن تا چې مې بیواره شوګیرو ته په خیر وي نن تا چې مې بیواره شوګیرو ته په خیر وي ما هم ستا د یادونو تورو شپو ته په خیر وي نن تا چې مې بیواره شوګیرو ته په خیر وي ما هم ستا د یادونو تورو شپو ته په خیر وي احساس مې عجیبه غوندې ارمان ته غاړه ورکړه ارمان ته غاړه ورکړه احساس می عجیب غوندې ارمان ته غاړه ورکړه ارمان ته غاړه ورکړه دا چا د کلي لیونو ته په خیر وي دا چا د کلي لیونو ته په خیر وي ما هم ستا د یادونو تورو شپو ته په خیر وي پسترګو مې راساسي هغه دوه د خیال خبرې هغه دوه د خیال خبرې پسترګو مې راساسي هغه دوه د خیال خبرې هغه دوه د خیال خبرې دا ځکه مې زړو نغمو ته په خیر وي دا ځکه مې زړو نغمو ته په خیر وي ما هم ستا د یادونو تورو شپو ته په خیر وي وختونو زمونږ څنګ په بې صبرۍ باندې جانانا بې صبرۍ باندې جانانا وختونو زمونږ څنګ په بې صبرۍ باندې جانانا بې صبرۍ باندې جانانا د ژوندې بوږنوونکو حادثو ته په خیر وي د ژوندې بوږنوونکو حادثو ته په خیر وي ما هم ستا د یادونو تورو شپو ته په خیر وي نن تا چې مې بیواره شوګیرو ته په خیر وي نه پوهېږم خدای شته چې څنګه درله داد درکړمه او بختیار لاله موقع ورکوي براره خو ته هم لا نور خپل ځای ته را رسوه ابرار ته د خواست کوم لا نمبر نه ورکوم خو دې خوا دې راشي او په خپل ځای دې کینی او بختیار لاله نه یو څو شعرونه اورو په دې شعرونو باندې چې زړونه یې تور وي په اعتبار د خلکو نه سپینېږي مونږ ته نیت هسې د ښار د خلکو نه سپینېږي زړونه یې تور وي په اعتبار د خلکو نه سپینېږي او مونږ ته نیت هسې د ښار د خلکو نه سپینېږي الوزي دغلته مدام د نفرتونو دوړې دلته مخونه په سینګار د خلکو نه سپینېږي الوزي دغلته مدام د نفرتونو دوړې دلته مخونه په سینګار د خلکو نه سپینېږي او دلته بې وخته مونږ زاړه کړو د روزګار غمونو هلته ویښته خو هم د بازار د خلکو نه سپینېږي دلته بې وخته مونږ زاړه کړو د روزګار غمونو هلته ویښته خو هم د بازار د خلکو نه سپینېږي مونږ کلیوال خو په مودو د خلکو لارې څارو سترګې اشنا په انتظار د خلکو نه سپینېږي او په زړه صفا یو څکه اغوندو خیرنې جامې په زړه صفا یو څکه اغوندو خیرنې جامې په سپین لباس باندې کردار د خلکو نه سپینېږي په زړه صفا یو څکه اغوندو خیرنې جامې په سپین لباس باندې کردار د خلکو نه سپینېږي او شاهکار له لاس په خوله جانان کې خو ویل دلته خبرې په تکرار د خلکو نه سپینېږي بختیار لاله ورکه چې د زاڼې والا یو دوه شعرونه ترې وورو یو څو ملګرو دا کړي خبره وره وی د سوال په اوبو ژرندې کله ګرځي د سوال په اوبو ژرندې کله ګرځي په دیوالونو سوې کله ګرځي
او په دیوالونو سوی کله ګرځي او هر سړی خپل اجت پسې روان وي، هر سړی خپل روزګار پسې روان وي، بې ضرورته ښځې کله ګرځي، بې ضرورته ښځې کله ګرځي. او بعضې خلک چې پټېږي، چې د تبلیغیانو ډلې کله ګرځي بعضې خلک چې پټېږي چې د تبلیغیانو ډلې کله ګرځي او یخني چې د یخنۍ موسم چې راشي بیا په غرونو ګډې کله ګرځي، ګډې کله ګرځي او بختیاره پر عذاب د ملک نه ځي، بعد وخت د مجبورۍ نه کډې ګرځي. ملګرو کمنټونه کوئ، موږ سره رابطه اړیکې مضبوطې ساتئ. صرف 2 شعرونه زما په خوښه کومه هوښیار نه او تا پاڼه یو ډېر دقه نه خو یو شعر راځي نور راځي. 2 شعرونه ووایه صرف. تا ما سره پاړې کړي دي، تا که چالان یوړو ما ته شپاڼې کړي دي. والسلام. بس که نه نور راځي نور نه راځي. ابرار خو مصروف دی دومره د مکه و مدار د اوښکو په مخ ته جوړه نشي لار د اوښکو زما تصویر پکې راوسه سوا او نن د لږ بیاو که سینګار د اوښکو عظمت پی بیا یې جرګه کې چاله مه وروله پادر نه نسي اعتبار د اوښکو راځه چې دواړه باران وورو په ارمانونو په مزار د اوښکو زما یو څو اوښکې ته وشرمې ستا چې ولي د قطار د اوښکو ستا د سرو سترګو نه یې رنګ واخیسته ورو بلد دی که شاهکار د اوښکو. امین باچا راته دې وخت کې فارغه ښکاري، نور خو ټول ملګري چیس کي او پکار ده چې مونږ د چایو بخپم کوله خو هغلته زمونږ ملګري مونږ دغه نه ورکوو چې هغوی دې زمونږ نه اخوا شي. دې کې وقفې نشته، دې کې اشتهارات نشته، دا اجره ده چې به مسکو ګپې به م لګو، غزل به م وایو، لطیفې به م کوو، هر څه به کوو، خو د اخلاقو د دایرې دننه دا تاسو ټول عمر ولیدله. نو راځم به امین باچا له او بیا د ارومرو او قدغن او حکمیین ځان ابرار تیار ساتي. شاهکار صاحب د اول خان رسوا صاحب غزل دی د زړه د سوخته مې پر یاد اوخته، د زړه د سوخته مې پر یاد اوخته، سوزم د هجر مې بنیاد اوخته، د زړه د سوخته مې پر یاد اوخته، سوزم د هجر مې بنیاد اوخته، جرګې مې ځکه بېنوا را درومي چې یار ظالم راته جلاد اوخته، جرګې مې ځکه بېنوا را درومي چې یار ظالم راته جلاد اوخته، ماوې په نم به مې صنم خفه شي هغه په زړه لکه په اولاد اوخته، ماوې په نم به مې صنم خفه شي هغه په زړه لکه په اولاد اوخته، چې مې یاري ورسره جوړه شوله دغه ماشوم څومره استاذ اوخته، چې مې یاري ورسره جوړه شوله دغه ماشوم څومره استاذ اوخته، غماز رقیب زکه د یاره شړم، غماز رقیب زکه د یاره شړم، چې دا رزیل خلکو اولاد اوخته، او امید د زړه به مې په خپله سوځي چې راز د صدق مې برباد اوخته، او د اول خان غزل چې سم نه ګڼي د هغې خلونه ورته داد اوخته، د اول خان رسوا او یو شعر غزل به بلو بیمه شاهکار صاحب چې زما د صدق مینې بد لا شته، چې زما د صدق مینې بد لا شته، د هغه بغض کینه حسد لا شته، او لا تر اوسه نه را درومي نه صبرېږم، دغه وجه ده چې داسې رد لا شته، او چې تر کومه د اغیارو لمسې اوري
په زړګي مې دا خطر بلد لا شته کله کله مې د زړه صبر تمام شي خو مرګي ته مې لا عمر خد لا شته او همیشه مې په منت غني راکاږي د امید را سره پټ مدد لا شته او یو ورځ به ترې زما پوښتنه وکړي چې په سر راله احد صمد لا شته یو ورځ به ترې زما پوښتنه وکړي چې په سر راله احد صمد لا شته او د رسوا زړګي دلی لوګي لوګي شو د ایرو د پاره تور لحد لا شته چې تاسو نه یې او ستاسو د وفات نه 20 کاله بعد هم د پښتونخوا ګوټ ګوټ ته ستاسو نامه رسي ستاسو شعرونه ویلي کېږي او داسې شعرونه چې خلک ترې خوندونه اخلي د اخلاقو د دایرې دننه نو یقینا دا د دې خبرې غمازي ده چې شاعر مجیبه نه مري د ځمکې په سر باندې که تاسو وګورئ د هر پیډ سره تړلی انسان چې دی دا مړ شي څه وخت پس هیر شي خو شاعر چې دی نو دا دی نه مري او دا به تاسو ته ښه پته وي خوشحال بابا رحمان بابا داسې ډېر که مونږ به ځونو په لکونو وشمارو ابرار دې راته ځان بلکل چمتو ساتي د مینې مرګ هم د نفرت د زندګۍ نه ښه وي د مینې مرګ هم د نفرت د زندګۍ نه ښه وي شال که شلېدلي وي نو بیا هم د شړۍ نه ښه وي د مینې مرګ هم د نفرت د زندګۍ نه ښه وي او شال که شلېدلي وي نو بیا هم د شړۍ نه ښه وي رقیب د خپل خال او زما ماضي او ځای نه تلي غوښه چې وسوځي نو بیا هم د پیتۍ نه ښه وي رقیب د خپل خال او زما ماضي او ځای نه تلي غوښه چې وسوځي نو بیا هم د پیتۍ نه ښه وي ورونه چې کله په یو بل پسې ټوپک راواخلي بې غیرتي دغلته بیا د خوددارۍ نه ښه وي ورونه چې کله په یو بل پسې ټوپک راواخلي نو بې غیرتي دغلته بیا د خوددارۍ نه ښه وي د هر چا خپل خیال وي د مینې په باره کې منم خو بغاوت یې د رواج د غلامۍ نه ښه وي باران مې ډېر خوښ وي جانانه ته یقین وکړه خو ته چې راځې نو شین اسمان بیا د جړۍ نه ښه وي او راته یوې شاهکاره چېرته چې ارمان قتلیږي هلته کې شونډې پرانیستل د خاموشۍ نه ښه وي په ګړنګ اواز ورځمه او په ګړنګ ترنمه ځکه چې وختي راته هم یو کس ویلي دي چې یاره دا تاسو ګلوکار راغواړئ ما چې بلکل ګلوکار نه دی شاکار صاحب کیسه به لږ اوږدېږي نو که خاموش لکه دریاب یم خو په زړه کباب یم په خپل صدق ګناهګار شوم لا پته ما د ثواب یم کله جاړم کله ګورم انتظار کې د نواب یم د مرګ نیټه مې راله سا مې لاړله بېتاب یم چې رقیب سره صنم شو بیا یې خورې د جواب یم چې رقیب سره صنم شي بیا یې خورې د جواب یم چې مدام ورپسې جاړم نو لیدلې یې په خواب یم چې مدام ورپسې جاړم نو لیدلې یې په خواب یم زه وارث څه لګیله کړم چې پیدا خانه خراب یم حاجی شاکار صاحبو سارا نخیجی د مرګ په انتظار ولاړ یم سارا نخیجی د مرګ په انتظار ولاړ یم
تارا ته وکړو په وړاکو کې انکار ولاړ یم سارا نخیجی د مرګي په انتظار ولاړ یم تارا ته وکړو په وړاکو کې انکار ولاړ یم ستانه خپه لاړم خوشپان مې په غضب تېره کړه ستانه خپه لاړم خوشپان مې په غضب تېره کړه دا دې کوڅه کې د اشنا په تور سهار ولاړ یم دا دې کوڅه کې د اشنا په تور سهار ولاړ یم تا راته وکړو په وړاکو کې انکار ولاړ یم ته د بل چا غېږې له لاړې دنیا روانه نه شوه ته د بل چا غېږې له لاړې دنیا روانه نه شوه ما پس چل په ما څه چلو نه شو څومره په قلار ولاړ یم تا راته وکړو په وړاکو کې انکار ولاړ یم ستا د راتلو وعدې خو مخکې هم هوا وړېدي ستا د راتلو وعدې خو مخکې هم هوا وړېدي ستا په دروغو مې نن بیا وکړو اعتبار ولاړ یم ستا په دروغو مې نن بیا وکړو اعتبار ولاړ یم تا راته وکړو په وړاکو کې انکار ولاړ یم زما په حال باندې ستا څنګه زړګي نو خوږېږي زما په حال باندې ستا څنګه زړګي نو خوږېږي د خدای خاطر وکړه په زړه درته بیمار ولاړ یم د خدای خاطر وکړه په زړه درته بیمار ولاړ یم تا راته وکړو په وړاکو کې انکار ولاړ یم خپل زړه ته وایم چې دینه چې نه دی راځي روږ دي شي خو خپل زړه ته وایم چې نه دی راځي روږ دي شي خو په ذوالجلال قسم چې ستا په انتظار ولاړ یم په ذوالجلال قسم چې ستا په انتظار ولاړ یم تا راته وکړو په وړاکو کې انکار ولاړ یم چاپېره خلک رانه ټول د زمانې زبرګان دي چاپېره خلک رانه ټول د زمانې زبرګان دي طاهره یو زو یې په منځ کې ګناهګار ولاړ یم طاهره یو زه یې په منځ کې ګناهګار ولاړ یم تا راته وکړو په وړاکو کې انکار ولاړ یم سارا نخیجي د مرګ په انتظار ولاړ یم تا راته وکړو په وړاکو کې انکار ولاړ یم زبردست
مجید به ډایرکټ کمنټسونو شامل کړي، خو دې خبرې لرالمه چې ابراره چې ډېر ضروري کار دیني او خدای دې ژوندی ساته او خدای دې صحت تر درکړي، نو شپه به بار نه کوي په دې شپه او راځو به انشاءالله او په دا ترنم باندې به مونږه او ملګرو څومره چې دي نو بختیار الله خبره پروګرام نه سره ګورم او شیر کوم. راځو کمنټسونو له ښه 400 اپډیټ ای وی مجیب صاحب زنده باد، خوشحاله او سرور ادبي کاروان وی ماشاءالله ډیر ښایسته او واه واه، نو ډیر خوشحاله شي مهرباني. او سید ظاهر علي شاه وی سلام، نو وعلیکم السلام. دا زمونږ بالکل باقاعده د اول د سر نه تر اوسه پورې دې زموږ باقاعدګۍ سره دې زموږ پروګرام ګوري او خپله حاضري هم د کمنټس په دغه باندې کوي. علي تنها بټګرامي وی اسویلو نه مې د وینو بوی راخیږي، په وجود کې مې سمړه دي خو چې څه دي. اسویلو نه مې د وینو بوی راخیږي، په وجود کې مې سمړه دي خو چې څه دي. ډېر خیال. او سید ظاهر علي شاه وی څه علمي شیان راوړی استاد محترم، تاسو یادوي. سرتاج احمد وی دا خو امین باچا تاسو یادوي. واه امین باچا تاسو اشنا دي که نو اوکې ډیره مننه سرتاج بھائی، الله دې خوشحاله لري، عزتمن شي. او دغه چار محمد علي وی سلامونه قبول کړئ، نو وعلیکم السلام. ننګیال پښتون وی سلامونه سلامونه، نو وعلیکم السلام وعلیکم السلام. ننګیال پښتون وی واه زبردست، او ننګیال پښتون بیا وی ماشاءالله زبردست او ډیر ښه غزل دی، واه واه. نو خوشحاله او سرور ډیره مننه دې څلورو پنځو کمنټسونو. دغه شانتې بیا ننګیال پښتون وی الله تعالی مو خوشحاله او آباد لره، سره ستاسو ورور مهرباني. بریال یوسفزی وی سلام، نو وعلیکم السلام. او بریال یوسفزی وی حد دیجی، او په ادب داسې مینان او ستاسو غوندې مشران دي راته الله لري. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ، سره ستاسو ورور. او بریال یوسفزی بیا وی الله دې دغسې خلک یو پسل کړي چې دومره مینه ادب سره لري. زړه به مې سوخت وکړي، د سره به مې اور پورته کړي، داسې به څوک وي چې به سترګې ستا په لور پورته کړي. په عقل ګرانه د منم زما ستا فیصله، خو خدای چې وغواړي نو مړي هم د ګور پورته کړي. په عقل ګرانه د منم زما ستا فیصله، خو خدای چې وغواړي نو مړي هم د ګور پورته کړي. نور دې خولې سکي سپوږمۍ درله رنګونه شمېري، هوا چې راشي نو پلو درنه په زور پورته کړي. د سبا سترګه دې په شونډو پرخه ووروي، شپه چې خاموشه شي نو ستا د بنګړو شور پورته کړي. داسې باڼې وي چې نښه یې خطا نه لګي، داسې باڼې دي چې نښه یې خطا نه لګي، په یو ګزار سره زړونه درې څلور پورته کړي. شاهکاره مونږ وکړو د کم کم یو ازمیښت مخنیوی، بیلتون چې هم راشي نو لاس زمونږ په کور پورته کړي. مجیب الرحمن مجیب ته د خپل غزل فرمایش کومه چې په ترنم را سره که هغه لکه د سر وي یې را سره شامل که خو ډېره بخي. دغې پورې به زه یو دوه څلور شعرونه شامل کړم چې تا سره که ژوند د زخرو ګوټ شي تېرومه یې. امین باچا تا سره که ژوند د زخرو ګوټ شي تېرومه یې، تا سره که دوه ورځې ژوندون وي قبلومه یې. دا ځلې که لار وي که کوڅه وي چې شو مخ سره، څو بړکې سترګې ګرځومه ورومه یې. دا ځل به دا شته سپرلی تېر نه کړمه په پټه خوله، دغه څو بنګړي مې په لاس وي شړنګومه یې. دا ځلې خو سترګې مې په سترګو کې راواچوه، دا د زړه داغونه مې ورېږي خندومه یې. دا ځل خو مې ډک جام د تودو اوښکو راوړی دی، یو ځل که دې بیا ووایې چې ځم در تویومه یې. تا ته پلوشې راوړې ډک د پلوشو نظر، زار د شمه ستا معین نظر
ته لوګومه یې زمونږ د تحریک قانوني مشیره چې کوم ده ډېره تکړه وکیله ډېره ښه سوشل ورکره چې په های کورټ کې وکالت کوي او د اولخان رسوا پښتو ادبي تحریک د قانوني قانون مشیره ده پلوشه رانی بی بی غزل او چې تاسو سره مې په دغه وقفه کې شریک کې مجھے خپل غزل راوستو راځي چې ترنم تی وورو شاکر صاحب ستا دغه فرمایش د قریب پر سر پروت دی چې خو بس الله دې وکړي دا چې مری را سره دغه وکړي ګلاب ګلاب ځواني یې وه ښایسته لکه د سروي ګلاب ګلاب ځواني یې وه ښایسته لکه د سروي ولاړه مې په خوا کې وه ښایسته لکه د سروي ګلاب ګلاب ځواني یې وه ملګرو سره کاله چې راتلله به ګودر ته نو راتلله به ګودر ته نو اکثر به د خندانه شوله شنه لکه د سروي اکثر به د خندانه شوله شنه لکه د سروي ولاړه مې په خوا کې وه ښایسته لکه د سروي ګلاب ګلاب ځواني یې وه زما د کور انګړ به په هغې باندې ښایسته و نو هغې باندې ښایسته و سپرلي کې به په بره برتله لکه د سروي سپرلي کې به په بره برتله لکه د سروي ولاړه مې په خوا کې وه هغه لکه د سروي ګلاب ګلاب ځواني یې وه هوا به ورله شونډې که لسرې کړې کله شنې کړې نو او سرې کړې کله شنې کړې یخنۍ کې خو به ټوله رپېده لکه د سروي یخنۍ کې خو به ټوله رپېده لکه د سروي ولاړه مې په خوا کې وه ښایسته لکه د سروي ګلاب ګلاب ځواني یې وه د وصل په موسم کې به هغه راټوکېدله نو هغه راټوکېدله د هجر په خزان کې او رجېده لکه د سروي د هجر په خزان کې رجېده لکه د سروي ولاړه مې په خوا کې وه هغه لکه د سروي ګلاب ګلاب ځواني یې وه په لاره کې یې پېغلې دي ادا ته پسخېدلې نو ادا ته پسخېدلې منګي سره به سمه ټیټېده لکه د سروي منګي سره به سمه ټیټېده لکه د سروي ولاړه مې په خوا کې وه هغه لکه د سروي ګلاب ګلاب ځواني یې وه که ته یې د چنار په شان په خوا کې ښکارېدلې نو په خوا کې ښکارېدلې مجیبه ستا په خوا کې ښکارېده لکه د سروي مجیبه ستا په خوا کې ښکارېده لکه د سروي ولاړه مې په خوا کې وه
هغه لکه د سروې ګلاب ګلاب ژوند یې وه. داسې غزل دی وي لکه چې جړۍ وي، ژمي وي، باران وریږي، چای پرته وي، حجره وي، بس صرف جړۍ پکې نشته، نور هر څه شته او ډېر لرې دی بوتلي. یقینا دا غزل زما ډېر زیات خوښ دی یار، ډېر ښکلی غزل. ښکالو کماله ښکالو ده چا د خپو په ځان پسې مخصوصوم، اوس هم لکه چې زه د چا کمې مخصوصوم. بغیر له تا نه ګله داسې وي لکه ماتم، زه ګورمه زه هر مازدیګری مخصوصوم. ستا مینه لکه ګرځي چې رګونو کې زما، دا ځکه خو تر اوسه ځان ژوندی محسوسوم. خزان خزان دوړېږمه نور هر خواته چې ځم، ستا کلي ته چې درشم نو سپرلی محسوسوم. ښه پوهېږمه چې ورو ورو رانه لرې لرې ځي، دا څوک چې ځان ته ډېر زه رانږدې محسوسوم. پرون یې ویل ښه ده داسې ولې کېږي ها، داسې ولې کېږي ها، تا ولې زه اکثر پردې پردې محسوسوم. عارف بھائی ته راځم او موږ سره د پروګرام زده څه پورې به موږ سره ټیم وي، ځکه چې یو ښه وخت زموږ به پکې دا بختیار له عظمت کوي امین باچا دوی به پکې اورو نو او که نه جی عارف بھائی د وخت نه مخکې تلمه دوران مې شاته پرېښود. د وخت نه مخکې تلم دوران مې شاته پرېښو او شاته مې نه کتل او خپل جانان مې شاته پرېښود. اوس به د خپل تقدیر مهار نیسم په مخ کې به ځم، اوس به د خپل تقدیر مهار نیسم په مخ کې به ځم او زما په خیال د محبت کاروان مې شاته پرېښود. ولې دا ستا په خیال د مینې امتحان نه ده څه، ولې دا ستا په خیال د مینې امتحان نه ده څه، چې ته مې واغېستې او ټول جهان مې شاته پرېښود. او هغه انسان مې پرون ولید په ځمکه ناست و، هغه انسان مې پرون ولید په ځمکه ناست و، هغه چې ویې وایه اووم اسمان مې شاته پرېښود. او دا یې رښتیا وې چې په مینه باندې ځان وژنو موږ، دا یې رښتیا وې چې په مینه باندې ځان وژنو موږ. اوس چې راتلمه نو یو کلی روان مې شاته پرېښود او شاعر یم زه ارشد هر حال کې خپل تاریخ لیکمه. ځان که مې ورک کو خو یو لوی داستان مې شاته پرېښود. الله دې ژوندی لره دا ماله وې خو بس تا زما د زړه هغه اواز وې. الله دې ښاد او آباد ساته. امین باچا تاسو هم خپل ځان تیار ساتئ او د عظمت بھائی نه به د منصور صاحب په دې شعرونو یو غزل اورو چې ژوندون مې ټول په داسې لارو که چې نه و په کار، ژوندون مې ټول په داسې لارو که چې نه و په کار، ما درته دومره انتظار وکړه چې نه و په کار. د ژوند په داسې یو پړاو کې دې زړه مات کراله مومن باچا، د زړه په داسې یو پړاو کې دې زړه مات کراله، په داسې ځای کې دې ګزار وکړه چې نه و په کار. د ژوند په داسې یو پړاو کې دې زړه مات کراله، په داسې ځای کې دې ګزار وکړه چې نه و په کار. جانانه لاړې ژوند دې تېر به شي خو دومره ده چې، جانانه لاړې ژوند دې تېر به شي خو دومره ده چې، داسې لهجه کې دې انکار وکړه چې نه و په کار. تراب صاحب ته راځو د هغوی نه به غزل اورو. که ستاسو خوښه وي د ډاکټر اسرار صاحب یو غزل به ووایم، بیا به خپل غزل ووایم. او وایي چې ساقي سله بندوي د میکدې ور، لا خو خدای بند کړی نه دی د توبې ور. د ساقي سله بندوي د میکدې ور، لا خو خدای بند کړی نه دی د توبې ور. د زړګي نه قلاري مې د لیدو ده، درزوي مې څه بې واره د سینې ور.
د زړګي نه قلاري مې د لیدو ده درزوي مې څه بېواره د سینې ور د راتلو نه مې خبر شوې نه راوځي که په تېر کې مې نیولې دی د راتلو نه مې خبر شوې نه راوځي که په تېر کې مې نیولې دی پردی ور د راتلو نه مې خبر شوې نه راوځي که په تېر کې مې نیولې دی پردی ور بدلیدونکې ده بدلیدونکې د دنیا زاهد ټوله کلک په ځان پسې رابند که د کوټې ور او د اسرار په زړه کې راشي جوړته راغلی د اسرار په زړه کې راشي جوړته راغلی چې هوا چېرته رالرې کړي د شپې ور راشي جوړته راغلی چې هوا چېرته رالرې کړي د شپې ور او خپل یو زوړ غزل دی او کله د حسن د سپرلو د سرو ګلونو قصې کله د حسن د سپرلو د سرو ګلونو قصې کله خزان د اوچو پاڼو د دردونو قصې کله د حورو د شرابو د جنت تذکره کله د حورو د شرابو د جنت تذکره کله وحشت تورې تیارې د دوزخونو قصې کله د حورو د شرابو د جنت تذکره کله وحشت تورې تیارې د دوزخونو قصې کله مرهم د زړه د سر کله ټکور د زړګي کله مرهم د زړه د سر کله ټکور د زړګي کله د زخم د سرو وینو پر هرونو قصې ستا د غزل په هر یو شعر کې مې سلګۍ ونیسي ستا د غزل په هر یو شعر کې مې سلګۍ ونیسي بیا پکې مه کوه د څړیکو د زخمونو قصې ستا د غزل په هر یو شعر کې مې سلګۍ ونیسي بیا پکې مه کوه د څړیکو د زخمونو قصې یو خوا د ښار په رڼاګانو باندې فخر کوي یو خوا د ښار په رڼاګانو باندې فخر کوي بل خوا د مړو د لاشونو د قبرونو قصې مونږ به بدل اخلو پرواز د محشر وبوینې مونږ به بدل اخلو پرواز د محشر وبوینې مونږ ساتلي دي په زړونو کې د زړونو قصې مونږ به بدل اخلو پرواز د محشر وبوینې مونږ ساتلي دي په زړونو کې د زړونو قصې مونږ ماف کړي دي ترابه د خپل سر دشمنان مونږ ماف کړي دي ترابه د خپل سر دشمنان مونږ چاته نه ساتو په زړه کې د عمرونو قصې مونږ ماف کړي دي ترابه د خپل سر دشمنان مونږ چاته نه ساتو په زړه کې د عمرونو قصې ترابه حد دې کړی دی امین باچا نه به یو انتخاب ورو د بختیار لالا نه به څو شعرونه ورو بیا به پروګرام راغونډو چې دا دراله را په ازمیښتونو مې لوټلی دی ځان وخته ستا هرې حادثې ته ما نیولی دی ځان په ما یې یخې اوبه توی کړې د انکار لپو کې د چا دپاره چې مې ټول عمر سېزلی دی ځان په دې غرض که چېرته ستا د خپو د لاندې شمه درته مې څومره په اوپره ځمکه کرلی دی ځان مینه مې ودرېده په ننګ قسمت مې ننګ ونه کړ یو خوا مې ګټه وکړه بل خوا مې بایللی دی ځان زما ارمان درته محشر کې ګوته ونه نیسي د دغې یارې خو مې تا ته در بخلی دی ځان سر ته د ډېرې پیغلې ستا په شان مخونه وخي سر ته یې ډېرې پیغلې ستا په شان مخونه وخي خو دا تپوس وکړه چې ارشد په څه وجلی دی ځان باچا صاحب له راځمه زه به شاهکار صاحب د پروفیسر ډاکټر احمد علي اجز صاحب زما کلی اے ساده باده زړګیا په ما ګرانه لیونیا په قرار شه چغې بس کړه په جړا مې مجبور نه کړې زه منم چې ته خو م تنګ شوې د سینې وچو پنجرو کې خو زما حال ته خو م ګوره راته مه وایه په زوره چې زما کلی یادېږي چې زما کلی یادېږي امین باچا داسې انتخاب یې چې د عاجز صاحب نه تقریبا 10 ورځې کې دا نظم ما غوښتی و ما په یوټیوب کتلو خو ما د هغې نه لږ تصدیق کو بیا ورسره میلاو شوم بیا مې ترې واخیستو وړوکي سمندر کې کوزه کې سمندر راغونډ شوی دی خو ډېره ښکلې عکاسي پکې شوې ده مجیبه کمنټسونه شته کامران دورانی وی عمران الدین خان کیوں پی ایم مبارک السلام علیکم
نو وعلیکم السلام. او ستاسو دغه میسج چې کوم دی دغه عمران الدین خان ته ورسېدو. مظهر علي وایي السلام علیکم. زبردست. وعلیکم السلام. اکریم شاه د ابوزید بن وی عظمت علي کیوں پی ایم مبارک عمران الدین ته ویلي زمونږ د طرف نه مته مبارک دي. عظمت علي ته سپیشل سلامونه. دا د خټ دغه دی د قلعه او د دې د اقلیم بیا سره دغه کوو. محمد خان وی سلامونه. نو وعلیکم السلام. محمد خان وی واه واه ډېره مننه. او محمد خان پروګرام ډېر ښکلی دی. ډېره مهرباني. خوشحاله اوسئ. او محمد خان وی پروګرام کې ټولو ته ډېر ژوند غواړم. سره ستاسو الله دې خوشحاله کړه. دیوه احمدزی وی سلام د کور نه کوم. سلام د کور نه کوم. نو وعلیکم السلام. ادبزار وی بد شعر را لګلي خو وخت ډېر کم دی او دا شعرونه پکې لکه که نه په دغه به خاطر نه درنوی. اکلیم شاه وی چې مجیب ماما د عظمت علي د واتساپ نمبر په کار دی. نو بس دغه دې ناست دی ووېرېدله او انشاءالله ورځي چې هغې بیا د پخپله باندې کړي. او کامران دورانی وی کامران خان دورانی سلام علیکم. وعلیکم السلام. بس دغه و ملګري چې هغه موږ شامل کړه او باقي آخري لمحې رالې چې موږ به اجازه تخلو خو د بختیار الله نه به یو څو شعرونه اورو او زموږ یو ډېر ګران مشر به راته د هغه کمی مخصوصه و موږ سره به ناست و خو لږ په منډه شوی دی. د هغه څو شعرونه خوښ وو هغه به 2-3 شعره ویم او بیا به بختیار الله نه 2-3 شعر ورو بیا به پروګرام راغونډو. د ابدار غریب صاحب خبره کوم. تا چې د کلانه وفا پرېښېده نو ما د هغې ورځې خندا پرېښېده نو ما د هغې ورځې خندا پرېښېده. تا خپل یو زړه کې زه ونه ساتلم تا خپل یو زړه کې زه ونه ساتلم ما ستا په سر ټوله دنیا پرېښېده دنیا پرېښېده نو ما د هغې ورځې خندا پرېښېده. زړه مې ساتې که راله زړه ماتوي زړه مې ساتې که راله زړه ماتوي دا فیصله مې اوس پتا پرېښېده پتا پرېښېده نو ما د هغې ورځې خندا پرېښېده. دا شعر عبرات رالی چې هم دې زما زړه ته تیلې ورته که هم دې زما زړه ته تیلې ورته که هم دې خبره په هوا پرېښېده هوا پرېښېده ما د هغې ورځې خندا پرېښېده. ګل څانګې ستا رشید یم ستا به یمه ګل څانګې ستا رشید یم ستا به یمه د نورو ښکلو سره ما پرېښېده نو ما د هغې ورځې خندا پرېښېده. بختیار الله راځه او پروګرام به راغونډو. زه یم سوځېدلې ته ځان څه لسېږې زه یم سوځېدلې ته ځان څه لسېږې را دې خوا شه ته را تور زلفان څه لسېږې
زیم سوځېدلې ته ځان څه رسېدې زیم سوځېدلې ته ځان څه رسېدې را دې خوا شه ته تور زلفان څه رسېدې او چې چا لاس کې کار وي هغه شروع کړی خپل اختیار وي لکه ابرار ووالو چې چا لاس کې کار وي هغه شروع کړی خپل اختیار وي که ملازم وي او که دکاندار وي دا ابرار به پوه شوي دا د نازونه هغه ګیله وه کومه چې ستا نه وشوه هوښیار سړی به هر حال زمونږ داسې وه چې یو ملګري وي چې یاره څه سبق آموز نو انشاءالله چې 2-3 منټه به آینده دپاره داسې د ادب په یو فن داسې په یو صنف باندې خبرې کوو 2-3 منټه چې موږ له خو څه نه راځي خو اول خان به چې الله دې سره د خاورو وبخي داسې ډېر درانه مشرانو نه چې څه زده کړي وي یوازې زه نه زما ملګري هغوی به ورسره شریکوي کور کې ناست کوم ملګري چې دي مخکې چې به مشاعرې کېدې نو د هغې نه به مخکې ادبي نشست کېده نو خلکو به زده کړه کوله اوس حالات دې ته راغلي دي چې په سټیج باندې اکثر سیکرټري آواز وکړي چې د انحصار نه کار واخله نو دې کې هغه نشستونه نه کېږي همداراز زده کړې هغه ځای نه دي نو انشاءالله دغه سلسله هم پکې شروع کوو څومره مسافرو څومره هموطنو څومره زمونږ خشنغر کې چارسده کې خویندو میندو چې زمونږ پروګرام وکتو ما اوس دا فکر چک کړو یقینا چې ډېر زیاتو خلکو کتلی نن زه ډېر زیات ترې ټولو ملګرو طرفه مشکور یم الله مو راته ژوندي لره په کومو کورونو کې چې بیماران وي الله دې ولا شفا ورکړي څونه مردګان چې دي که شاعران دي که مسلمانان دي د دنیا په ګوټ ګوټ کې وفات شوي دي الله دې هغوی سره د خاورو وبخي رسوا صاحب دا دیره چې دا مونږ پکې ناست یو دا خپل اواز د دنیا ګوټ ګوټ ته رسوو او هغه نوم باندې مونږ ځانونه وپېژندل مونږ له خلکو د الله په رحم باندې د الله په فضل عزت راکړه هغوی ته هم ډېر دا به ووایم چې د هغوی برسي را روانه ده انشاءالله کلي زمونږ یو هم نه ده پرېښی څنګه چې مو ووایي چې هر څوک مري خو شاعر نه مري نو دا د هغوی محفل دی دا هغوی حجره ده دا زمونږ مرکزي دفتر دی زمونږ نه د کمرې شاته هم 5 ملګري ناست دي بیا هم زبر صادق صاحب په دې شعر باندې زړه هم دننه کېږي خو دا شعر داسې دی چې په خپله به پوه شئ چې وخت پوره دی چې ستا د وصال ستا د بېلتون جدا جدا خوندونه ستا د وصال ستا د بېلتون جدا جدا خوندونه تا له راغلی ښه یم ستا د خوا نه تللی ښه یم ښاد او آباد اوسئ د لوی الله په امان پاکستان زنده باد